سبای پچندخانو ریسرچ هم شروع کړی دی. تاسو دوی د خیره څومره سبق ویلی دی؟ زما دوی د خیره پبجي کې اتلسم کړی دی. په هوایي ډزو کې چې هغه پلار هم نشي ګټی او باقي خیریت دی. بس وروره بیا خو معذرت دی، زه به خپله لور ډاکټر له ورکوم ځکه چې زما لور هم ډاکټره ده. تاسو تللی شئ، مهرباني. وروره موږ خو ډېر فیمس خلک یو، کورني ډمان یو. زما د لور په ټیک ټاک باندې 50,000 فالوورز دي. ستا د زوی څومره فالوورز دي؟ غرپاړو ستا خو هم د ټیک ټاک آی ډي وه او پلاشي فالوورز دي وو، هغه دې څه کړه؟ بیبي هغه خو راباندې پاپا ډیلیټ کړې وه او د بوتوس خیر رانه جوړ کړی و، وایي تا پکې ډانس کړی دی. داسې کار دی وروره چې موږ هم خانداني خلک یو. په بار خو نیم خبر، خو په کلي کې زما تپوس وکړه، هر څوک مې پیژني. نه وروره موږ سوشل میډیا والا خلک ګورو. ما هم په فیسبوک واده کړی او اوس په لور لم په ټیک ټاک باندې میړه ګورم. خانداني خلکو لی نه ورکوم. زه ټیک ده نو موږ غلط ځای ته راغلي یو. الله په امان. اسلامي الکسه کې مې د زوی کار شوی خو کو تا ولې ټیک ټاک آی ډي نه و ډیلیټ کړی؟ ستا په هر څه کې کاري. په ارام کښېنه، زه کور ته ډمان نه رادننه کوم. ستا د زوی چېرته سم ځای کې جینۍ خوښه نه شوه. بیبي پاپا نه غواړي چې زما رشته وشي، د ده د لاسه به زه لوړ پاتې کېږم. کیسې مه کوه، اوس وایه بل به چا کره ځو؟ چا کرم نه ځو، بس کور ته ځه. ما ته ښځه معلومه ده، هغه خلکو له رشتې کوي، بس هغې ته به ووایم. ما به تر اوسه 50 رشتې کړي خو شکر دی یو پکې نه ده پاتې شوی. ټولې د واده نه مخکې اخوا دېخوا شوي دي. څه مطلب؟ پوه نه شوم. مطلب لکه ما خرولم د کل په شان جینکې کتلې دي، خشته خشته جینکې مې په خرو اړولې دي. ته بېغمه شه، ما ته ډېر ښه خلک معلوم دی، ډېره خشته